السلام علیکم and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ دا د ډهلي د بند دغه عمومي لاره ده، کوم چې اول سر ورځې پر دغه لار باندې ټوله ورپورته کیږي. نو دا یو عمومي لاره ده، نو پر دې به ورپورته سو، لوړ به وګورو چې د ډهلي په ډیم کې څه کیسې دي. تاسې دا ولاګ تر پایه راسره تعقیب کړئ. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. سړک خو وینئ چې دا رقم دی، نو ډېر په تکلیف سړی خیږي. د ډالۍ ډیم ده کندهار، نو دلته راغلي یو. یوې ورځ به نو وبګرځېږو، تفریح به مو وکړو او دلته به یو ګړی کښېنو او داسې لمونځ به مو وکړو. بیا به د دې ځایه په خیر سره ولاړو. ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله. بیخي زیات خلک راغلي او څوک لمبېږي، څوک لوړ ورته ولاړ دي، عکسونه اخلي. او زما خو نوبازي نه ده زده چې ولمبېږم. نو دغسې به لاندې شوه سو، داسې به وکړو، لمونځ به وکړو. د لمانځه بیخي ناوخته د له خیره سره لمر هم پر لوېدو ده. دا اوبه فکر کوم پخوا ډېرې وې لکه سي، او اوس داسې تر دا سپین ځایو لکه سي وې فکر کوم اوس لږ سوي دي. هغه ترازو ده، دا ترازو تر دغه ځایه وې لکه سي اوبه فکر کوم د مخه. نور خلک هم ورته ولاړ دي. لاندې به شوه سو د خیره سره. او دا سطح ډېره خرابه، دا ځای خو نو ډېر احتیاط غواړي. څنګه به شوه سمه، څونه پر غټ ځای باندې رالمه. ډېر ښایسته ښایسته ډبرې ورته پرتې دي. شوه به سمه لاندې اودس به وکړم. اودس اوس بیا غورځېدلی وای نږدې نږدې. سوکا سوکا به شوه سه. جمپلانو کې مې پښې بیخي دغه سوې، نه سمه تلای. شوه کېږم لاندې د خیره سره. ونه غورځېږم چې هر څونه لاندې راځې غونه غټې غټې ډبرې دي. دلته به اودس وکړو او دا به سړی به یي که به نه یي ولا دا د خیره سره راورسېدم. خو چمپلان مې فکر کوم ډېر سره خراب کړو. دا راورسېدم د اوبو پای ته. سره خلک لمبېږي دلته. به اودس وکړم، اودس ډېر ناوخته ده. چمپلان به دلته وکاږم، لاندې راسه ونه غورځېږي. خوښ شوم. بېرته اودس مې وکړ، راوختم، بېرته به سوکا سوکا لوړ پورته سم. پایڅې مې ټولې لاندې کړې.
اوس ډېر ښایسته موسم شو هسې ښایسته موسم شو تاسو مې په لاس درکړئ ونه غورځېږي ګوره اشرفه دا ډبره چې دا سری ده څه شي ده د بلې خوا ته هم وتلی ده دې خوا ته دا رقم سری ده لکه چنګک منګک یې وراچوي راځه ډاکټر صاحب ونه غورځېږي وخاتو له خیر سره اوسه پورې هم کښتۍ کې چلیږي خلک منظرې کې کوي دې خوا ته وګورئ ډېر ښایسته شنه ساحه ده دالې اوبه سي ځي لاندې هغه ځای کې تویېږي دا و د نن ورځې د کندهار د دالې د ډیم ولاګ تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه ښه وخت ولرئ د خدای په امان